چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنہ ته. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 20,000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نور فتح هم شروع وي. د روم چې کوم بادشاه و هرقل د هغه سره یره پیدا شوه، کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهانو هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و، هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه فوج لیږم او هغلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لیږم او هغوی وجني. تاسو د 2,000 کسانو مقابله نه شئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی د آخرۍ موقع د ماله راکه، دا موقع ماله راکه، زه درله شام خو پرېږده وی مکه او مدینه ته هم خالي کومه. د دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه. دیارجان ورته وي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو. 80,000 کسانو د دوی مشري جبیل الله ابن سهیم غسانی کوله، دا یې مشر و. نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو، وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړ او په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو. صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لېږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ما له مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی، موږ صرف 2,000 کسان یو، زه څه وکړم؟ ما له مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو، مدینې منورې کې مورچې جوړو، شام پرېږدو. وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پرېږدو، مدینه منوره کې مورچې جوړو، هغه سنبالي والته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دغې کس ته وی کښېنه کښېنه، زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله. تا خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پې موږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غذا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله، د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره خدا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به موږ ختموي، موږ پسې به دلته ګرځي، زموږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد بن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کوو، د فوج مشر دی و. امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خو د فوج قومنداني او مشري چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، او امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید ته یا ابا سلیمان، اے د سلیمان پلاره لږه مشوره خو راکړه، ته ولې خاموشه ناستې؟ کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډېر خیر اچولی دی، ته ولې ما له مشوره نه راکړې؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده، اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده، خو مسلمانان وایي چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زه هم د دوی مطابق خبره کوم، ورنه زما رای دا نه ده.
ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه مال به مشوره راکړي وی نشم کولای د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولای ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت دی وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دار چې په دې ځای کې پاتې کېږو خو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو وی ولې وی ځکه دلته غیر چاپیره باغونه دي دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیزه منډه وي زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیز دي هغوی چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغوی فتح نه شي موندلی زمونږ آسونه چې داسې د لرې نه راخوشي که وراشي نو دوی فتح مومي او بیا یې ترې وباسي او بیا پرې د بل طرفه راتاو شي زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته مونږ آسونه نشو ځغلولی ګیر چاپېره باغونه دي ستا څه رای ده زما رای دا ده چې دا ځای به پرېږدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده خوشې بیابان دی نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته یا مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو آسونه به ځغلو چې څه کېږي او خواته دریاب هم دی نو اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل ستا مشوره ډېره ښکلې ده صحابه کرامو ته فرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي غزوه یرموک او دا د نبي علیه صلات وسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده او د نبي علیه صلات وسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنه او عبد الله رضی الله تعالی عنه ورکو ویلاړ شه دا خط مدینه منورې ته عمر رضی الله تعالی عنه ورسوه چې مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 2,000 کسان یو څه وکړو هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو څه وکړو مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه دا خط عبدالله رضی الله عنه ورکو عبدالله رضی الله عنه فرمایي ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم د جمعې په ورځ روان شوم تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیم عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالې ما ورته وایي چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده وشو چې شام ته تللي دي زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو ما ورته هېڅ ونه وی خط مې وله داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی مونږ صرف 2,000 کسان یو څه وکړو وی د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو د جهاد په موضوع بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 2,000 ملګري ګیر شوي دي که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی فرمایل وی څه ولیکم علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی په دغه 2,000 کسان غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته عبدالله رضی الله تعالی د خالی په سار باندې روان شو اوخته وختم د خالی په سار باندې روان شوم نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجیان چې دا ولیدلی په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مې رالو چې ډېر اوږد مزل شام ته روانې او غزا له روانې کېدی شي او دوباره ژوندی رام نشي راشه د نبي علیه السلام د روضې خو لږ زیارت وکړه کنه دا به د اخري زیارت شي د نبي علیه السلام د روضې وي اوښ مې راتاو کو رالم د نبی علیہ السلام روزي خواله وی چې رالم الته علی رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی الته دي وی علی رضی الله تعالی راته فرمایل چې سره رالي ځان رسو شام ته الا ما ورته وی چې علی شام ته زما خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی علیہ السلام د روزي زیارت وکم وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی داغه دعا واخله ما ورته چې هغه ته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی اسلام د روزې په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ عباس رضی الله تعالی عنہ سوچت کړو وی دعای شروع کړ علی رضی الله تعالی عنہ سوچت کړو وی دعای شروع کړه چې الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی الله زه ته د رسول وسیله کومه
زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم هغه پیغمبر درته وسیله کوم کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی و او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام ته تا خطا معاف کړې وه زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لږ لنډ کا دا سفر ورته لږ لنډ کا او دا سفر ورته آسان کا دا دعا وغوښته وی علي رضی الله تعالی عنه امین وی چې دا دعا وکړله که نه وی علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی چې عبدالله هله شبه اوس ځان رسوه اهل بیتو درته دعا وکړه د نبي اسلام خاندان درته دعا وکړه اوس په دې لاره اسانه ځان رسوه عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د هغې طرفه د شام نه واله د مدینې پورې دا سفر مې په یوه هفته کې کړی و او د دې طرف نه چې روان شوم د خالي د ورځې سفر مې وکړو د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې دو وایي زه هلته شام ته رسېدلی وم د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی وم د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د دوه نیمو ورځو مزل دا ولې دا د اهل بیتو په دعا سره اهل بیتو په دعا سره به هر حال زه چې هلته ورسېدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکړو چې هغه ته مې ورکړو هغه خط پړاو کو صحابه کرام یې راټول کو ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط رالیږلی او دا درته ویلی دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ خو زما صحابه کرام بې ځایه ځان مه وجنئ صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم فوجي لیډر و دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی و هلته تللی و 8,000 کسانو سره دی راوغوښتو وی لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځئ ځانله مدینې منورې ته موږ ته شام پرېږدئ لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه وختو او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغې چغې ووالې البراز مخې ته روځئ چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی واورېد که نه توره یې راواغسته استه وخته هغه مطلب دا چې دی جنګ له راغې نو چې دی استه وختو او دی ورله مخې ته ووتو دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل له شونډان بوی کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تورې تلاس کو داسې راویسته واړوله چې توره یې واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ګزار ونه کړې زه جنګ له نه یم راغلی روغې له راغلی ما نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایي وایه څه وایې زه دیارجان رالیږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکو دومره جوړې جامې به درکو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نه شئ مونږ 10 لاکه یو تاسو 2,000 ولې ځان وجنئ خو روغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایلی څه خبره پوره شوه وی او یو زما خبره واوره موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره یې دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشئ ایمان راوړئ سلامت پشئ زموږ نه خلاص یې ایمان راوړئ هغې ته نه ایمان چېرته راوړئ چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سله کوو وی ښه وی دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې چې ټیکس به تې اخلئ جزیه به تې اخلئ ټیکس په اخ ورکوي هغې نه به پاتې کېږي ټیکس ورکوئ نه ټیکس ولې درکو وی درېیمه خبره زموږ پیغمبر موږ ته دا کړې وایي چې جهاد ته تیار شئ وګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه دا 3 خبرې دي بله څلورمه خبره پکې نشته جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ما خو سره روغه کوله خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو هغې طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي وي خپل 10 لاکه فوج به مخې ته نه وباسئ په 10 لاکه فوج به نه بلسئ هغې طرف ته عرب دي موږ ته دا 18,000 کسان چې راغلي دا عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبله ابن سهیم غسانی دا 18,000 کسانو دم عربو وی هغې طرف ته هغې عرب دي موږ سره هم دا 18,000 کسان عرب دي وسپنه په وسپنه ماتېږي عربي په عربي ماتېږي تاسو به 10 لکو کسانو ته څه نه وایي دا 18,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جبله ابن سهیم غسانی 18,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو 1.5 میل هغې رالو 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وي هغې د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیانې هم تللي وي غذا کې دوی سره خپلې بیبیانې هم وي او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولي تاسو به دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولې
خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چراغه وای کتل ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ درې صفونه تیار کړی دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا ټول صحابه کرام جنگ ته ودرولې دي نو وسو کما هغه شپته زره دي مونږ ډیر زره یو قران وای چې یو مسلمان بر دوه کافرونو نه تختی یو مسلمان با د دوه کافرونو نه تختی یو مسلمان بر دوه کافر مقابله کوي هغه شپته زره مونږ ډیر زره ما شپته زره ته ډیر زره ودرولې دي په الله می توکل له خالد بن ولید وی زما امیر یو خبر دی بالکل منم خدا رای دی خپل نه ده نور امیر چې سوای هغه کیږي خدا کار دی خپل نه دی په دې ځنه امرزا وی ته سوای خالد بن ولید وی ګوره هغه شپته زره مونږ ډیر زره مونږ بنن جنگ وکړو د شپته واړه زره به وجنو دا به وجنو کنه سباله بیا جنگ کیږي نو چې سباله بیا جنگ کیږي نو هغه سره لس لاکه په شاته دمه پروت دی هغه به 2 لاکه نور روباسي نو موږ سبا جنگ نشو کولای ستړي یو کنه زمون ډیر بهادر شو سبا مو جنگیدو نو څوک دی وجل 2 لاکه نور وجل نو الته کې 8 لاکه په نور پروت نه 2 لاکه نور روباسي وی زمون ډیر بهادر یو په درې مرز بیا مو جنگیدو نو شپږ لاکه په نور پروت نه موږ به در کمه پوری د 2000 صحابه کرام به جنگای دا به در کمه پوری ته جنگای الله ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ته سوای سو کوم زه تراته وایا وی زما رای دادا چې د شپېته زره کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم زما رای دادا د شپېته زره کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په 100 کسانو هغه به شپېته زره زما سره به 10 کسانی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا څه خو نشي کېده تاسو کوي د عمر رضی الله خط نه دی لیدل چې زما صحابه کرام به زې شهیدان نه کوي دا خو ته د نبی اسلام صحابه کرام شهیدان کوي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی کو زه د نبی علیہ السلام صحابه کرام به زې شهیدان کوم نه اول به په خپل شهید کېږم زه به مخ کې روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی خالد بن ولید ته ډیر جذباتي دا فیصله دي د جذباتو دي چرته شپېته زره او چرته 10 کسان چرته شپېته زره او چرته 10 کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا د وسد بوزدلې خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل په د بوزدلې خبرې نه کومه خو چې خامخا د شپېته زره کسانو جنگ کوي کنه نو په 10 شونه په شپېته کسانو وکا پسوی وکا نو یو تن به د 100 تن په مقابله کې راشي د زرو تن مقابله کې کنه هغه شپېته زره او د شپېته کسان نو یو مسلمان به د زرو کسانو مقابله کوي خالد بن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیا خو چې تاسو وای شپېته دي جزء شپېته به زمانو خو بره راکته نه راوړم وی شپېته به زمانو لاندې کمره کې به جګ ګلاس دي شپېته به زمانو خالد بن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره شپېته صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف تاسو کافر دي شپېته زره جنگ شروع شو سحر ټایم دی خالد بن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه وی ما پسې به تر هغه پورې نه راځي چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نم یا گرفتار شوی نم ما پسې به نه راځي چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په شپېته زرو کې شپېته کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار تر ووت نو صحابه کرام به مو وي زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقعې تورست وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وزي چې حمله وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل باندې ځای وی نه بځای وی ټیک دا چې دا سره ما خامي دا خړای خوريده کنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې ستړی ستومانه په اسور دی روان دی صحابه کرام وسرم دي چې صحابه کرام خو له رسیدل کنه چې ځان سره مرګري او شمال صرف شل کسان وسرو شل کسان سو صحابه کرام ورکو سلوي ختنه شپېته صحابه کرام به بوستیو کنه سلوي صحابه کرام ورکتي صرف شل تنه وسرالو خالد بن ولید رضی الله تعالی داسې اسمان ته وکتل ډیر هو جوړل یا الله زه به تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته زما صحابه کرام دی ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دی ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر براته و چې سلوي ختنه دي شهیدان کړو ډیر و جوړل ابو عبیده رضی الله تعالی ویل ابو عبیده مال سلطنه قرباني ولا پکار دي سلطنه قرباني یا به د خپل سلوي ختنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم مال سلطنه نور راکا ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل وی ګوره ته ډیر ستړی شوی زه په خپل ځم وینا ته باندې زم زما ټول ورځ جنگ کړی دی خو زه زم
سل تنه صحابه کرامو سره ملګري شو روان شو چې لاړو هلته ورسېدو نو چې وی کتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي. 80 تنو 100 تنه کافر مردار کړي دي. 15,000 80 تنه 15,000 چرګان هم نشي حلالولی. دا د الله امداد و. 80 تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېره خپل ملګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته وو. 10 صحابه کرام شهیدان پراته وو. هغه خپل ملګرو ته حواله کړو وایي زموږ دا شهیدان هلته ورسوئ. دا یې واپس کړو. اوس 10 تنه دوی سره وو، 10 تنه شهیدان شوي، 100 تنه ورک دي. 10 کسان ورک دي که نه په 80 وکړې 10 خو دا شو 10 ورک دي. وایي زه به ځم او دا 10 کسانو معلومات په کوم. ځان سره ملګري روان کړه وایي زه چې په کافرو حمله کوم. روان دي په دې کې نو تر غوږو شو، داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وایي کتل څه کسان په اسونو را روان دي چې وایي کتل هغه د ملګري صحابه کرامو. وی تاسو چېرته تللي وایي مونږ خو چې هغه کافر په منډه شو نو مونږ پسې وروستو روانو، هغه په دې دښتو کې ځغلوله، په دې دښتو کې خو نور هم ډېر شی مردار کړي دي. وی ښه نو چې وایي شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو 100 تنه ورک دي. 15 تنه ورکو دا 15 تنه ګرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ وو. دا ډېر عجیبه صحابي و. دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو. د یو ځل د کافرو پهلوان یو طرف ته کافرو پهلوانو دی په خپل هم پهلوانو هغه 80 تنه دی یوازې مقابله یې شروع کړه. د زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ په 80 تنو کې چې 60 پهلوانان مردار کړو نو هغه 40 تنه وتښتېدل. اصل وخت نه وتښتېدل. داسې پهلوانو او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وتلو کمیس په ایستو کمیس په د بدن نه ایستو ورته به یې کو بربنډه غزا ته وتو زغره مره به یې نه اچوله. چا ته تپوس کوو زغره خو نه اچوي نو دا کمیس ولې وباسي دا ولې وباسي دا ځکه وباسمه هسې نه چې کافر و چې د کمیس ته لاندې به یې زغروي. چېرته دا ونه و چې د کمیس ته لاندې یې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته دی ښه ډاډه را باندې راځه. دا بربند ځکه وځم چې دا کافر را باندې خبر ډاډه حمله کوي. داسې خو عجیبه توکل والا صحابي دومره بهادر صحابي و. 4 زره ګرفتار شوی الله ژوندی را آزاد کړی دی. بیا زرار ابن ازر رضی الله تعالی نو دی پکې هم ګرفتار شوی و. چې راغی دی خالد ابن ولید رضی الله ډېر وجړل. 15 تنه صحابه کرام یې اوس هم ګرفتار دي. اوس هم ګرفتار دي. سبانۍ ورځ شوه دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر و هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 80,000 کسان و هغه 80 تنه و 15,000 کسان یې رانه وجلي دي. دیارجان ډېر سخت غوسه شو وی تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو روز د دوی فکر نه درځي. نو یو تن ورته وویلو وی دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی. یو تن دی پکې خالد ابن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی. نو وی څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه یا کس وله مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. نو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه یې وجني دوکه ورسره وکړه. دیارجان وی دا ټیک تا دا جبل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. هغه راغی چغه یې وویله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی؟ ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی زه یم. ستا څه نوم دی؟ وی زما ابو عبیده. وی ته نه بل تن دی. ستاسو د فوج مشر څوک دی؟ وی خالد ابن ولید. وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه و چې موږ دغه په لاس روغه کوو. خالد ابن ولید زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي؟ وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه. خالد ابن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایلو وی مزه شهید کوي دې رانه دوکه در سره کوي مزه. نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري زما. دی روان شو د دغه کافر سره روان دی اس ته وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی. هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخوا لس لکه پوش پروت دی که نه چې د کافرو پاټک راغی هغې ورته وي د اس نه راکوز شه مخکې دیارجان بادشاه ناست دی دا بېادبي ده چې ته په اس باندې ورځې راکوز شه ښکته. خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بېعزتي نه کوي. تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بېعزتي ده مونږ خو دا میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بېعزتي کوئ.
دا جبل الله بن سهيم غساني ورسره هغه پټک هغه پوجان ورته مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا تاسو داسې رواج دی جبل الله بن سهيم ورته او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو وایي صحیح د مخکې ځای په اس باندې ځه د پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پټک راغی هغې ورته وایي راکوز شه وایي نه کوزېږم تاسو سره میلمه بې عزتي کوئ بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بېادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اسې هلته وتړو هغوی ته وایي دا سره هله دلته وتړی هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه پوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه پوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي وو خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوج شان ته لېږو مردارېږي دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی توره په ځمکه لګی او روان دی پوج ورته یو خوا بل خوا ګوري دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه ده ته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ پلته واله دیارجان بادشاه درته موږ درته عزت درکو ته په خپله د ځان بې عزتي کوي موږ درته وایي د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا پلته واله وایي سره زموږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کښېنې الله دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم هغه به په مونږ کې موجود وي هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولی نه شي دا حرامه ده د خالد بن ولید هغه کرسۍ پلته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ په ځمکه کېناستو توره یې ځان ته داسې ټک واله ودروله هغه دیارجان ورته وایي وایي پیسې به درکو او ځئ دا شام پرېږدئ دا شام پرېږدئ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر درې خبرې کړې دي وی کمې درته کړې دي وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیارجان ته مسلمانېږي وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکوئ وی نه در کوم وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان فوج ته آواز وکړو تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتلې وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې فوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغوی خواته و که نه په ریسټ یې وله کېښوده وایي ما خو به شهید کړې خو ړومبی به ما د دیارجان سر والی ستاسو د گورنر سر به ما ړومبی الوزولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ سړ رانه وایي ګزار ونه کوئ سړی خو زه ونیومه چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته د دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پې مین شو چې دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته رادننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کوو خوښ مې یې خالد بن ولید له دا لاس ونیو داسې ولا ټیل وو په د مسلمانانو د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر و پای کې ملغلرې پیلې شوې هغه یې وله ورکړه وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپله ټوپۍ په هدیه کې راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښایي خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې وله کړه وایي دا واله در سره زما د لاس نه ښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلمه زه د کافرو هدیې نه قبلومه هغې کې پای کې ملغرې لګېدلې وي نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوج ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وایي د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکومه 15 کسان چې ما سره کوم په ګرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکومه او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کې راځي
صحابه کرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة على البشیر النذیر. په الله اکبر، په لا اله الا الله او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې. 2,000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ. څومره په تیزه چغې شروع کړه. یو روایت کې راځي وایي حتی جوابته الجبال، حتی در دې پورې چې غرونو ولم جواب ورکو. غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي، بیا دته واپس راځي. د غرونو نه انګازې رالې د الله اکبر، د لا اله الا الله او د درود شریفو. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي، په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي. دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی. هغه د الله اکبر، لا اله الا الله، الصلاة والسلام على رسول الله دا په لوړ आवाज وي. 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړي، دا وویلو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو. بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو وی نهه ورځې جنګ مه کوئ، صلح ورسره وکئ، کیدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي. 9 ورځې جنګ نه و، یو ورځ جنګ وشو، بیا 9 ورځې جنگ نه و. مسلمانان دې خوا پراته دي، کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي. په آرام سره صلح په منځ کې شوې، جنګ بندي ده، جنګ نشته دی. بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنگ 2مه ورځ کېږي، د جنگ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي، 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي، 15,000 مخامخ ورشي، خو مسلمانان ختم کړي، یو در نه پاتې نشي. یو وي 2 لکه په ښي طرف ورځي، 2 لکه په چپ طرف ورځي، 15,000 مخامخ ورځي، د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا ووجنئ. مسلمانانو ته پته ولګېده نو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ، ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو، په ښي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کړو صحابه کرام. په ښي طرف چې کوم 15,000 کسانو د هغې امیر زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ وګرځاو. هغه لنډغر صحابي، ما چې جنګ ته به وتو کمیس په ایستو، هغه پهلوان صحابي. نو د ښي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو، او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ، ابو بکر رضی الله عنه زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ هغه امیر مقرر کو. نو هغه طرف 2 لکه کسانو، دې طرف 15,000 کسانو. ښي طرف باندې چې کافر رااله، زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ مخې له ووتو، مقابله یې ورسره داسې وکړه چې 2 لکه فوج په سپاکو ویځغله، په 15,000 کسانو باندې 2 لکه کسان وزغلول، سیت مردار کړه، څه وتښتېدل. خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغې باندې کافر غالب شو، کافر پې غالب شو، مسلمانانو ته شکست ورکو، او د هغې چپ طرف په مسلمانانو کې رادن نه شو، کافر 2 لکه فوج پکې رادن نه شو. حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه، او ما درته ویلې زنانه د یوې غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي، مخې ته د صحابه کرامو درولي وو، کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو، د مسلمانانو زنانه ورته راورسېدل. چې زنانه خبر شوې چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي، نو بار ته راووتلې. د دې زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ خور وه خولته بن عزور رضی الله تعالی عنها، خوله رضی الله تعالی عنها، دا بار ته راووته، دا هم ډېره بهادره وه، خور ورور دواړه یو شان بهادر وو. له وړې راواغېسته لرګۍ، او چې کوم مسلمان به په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تخپې به یې پې والې، د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې والې راتاول به یې، وي چېرته تښتئ موږ چاته پرېږدئ. مسلمانان بعضې زنانه راغلې، ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو، مسلمانانو ته یې داسې به نیولو، وایي دا ماشومان چېرته پرېږدئ چې تاسو په تیښته روان یئ. زنانو جهاد شروع کړو، چې زنانو جهاد شروع کړو، مسلمانان په غیرت کې رالو، زنانو ولې غیرت ورکړو، وایي دا ماشومان چاته پرېږدئ، موږ چاته پرېږدئ. خولته بن عزور رضی الله تعالی لوړ راغستی، د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې په ولې ورتاول به یې، په مسلمانانو کې غیرت راوستو، د مسلمانان بیا واپس شو. چې بیا واپس شو، هغه 2 لکه فوج هغې ته هم شکست ورکړو، هغې ته هم شکست ورکړو. بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو، د جنګ 2مه ورځ وه، ډېر جنګ وشو. نو 4 لکه او 15,000 کسانو بیا شکست وخوړو. چې بیا شکست یې وخوړو، مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتی، خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو. دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو، ډېر څه غوسه شو. عجیبه خلک یې، د 2,000 کسانو فکر نه درځي، په لکاو فوج لېږم او واپس راتښتئ، څه عجیبه خلک یې. په خپله پاڅېدو، وایي د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته، ستاسو نه نه ده شوې، زه به په خپله وځم. د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه، او دا د جنګ 3مه ورځ کېږي،
نو یو پهلوان په کافر کو ډېر غټ پهلوان و زورور سړی و دیارجان ته وي داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه پخپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې ومه چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد بن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نشي کولی دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس و او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز که څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ دومره غټه تنه وه که نه صحابه کرام فرمایي چې موږ ولیده موږ چې دا چې غر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اسور موږ دا څه غر راغی د ده مقابله بلا څوک کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایل وي مقابلې ته څوک وځئ که زه پخپله وځم دې سړي مقابلې ته بل څوک وځئ که زه پخپله وځم نو زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه فرمایل وي خالد ته مه وځه ده ته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو دا زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه ما ترجمه کې ویلو که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به ورته قمیص پې ورتاوه وي ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي هسې نه چې دا ووایي چې چېرته زغره یې اغوستې ده وي ده وایي زه وځم دا هم پهلوان دی زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه اس ته وخته او مقابلې ته ووتو دواړو په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو خو دا د عربو عادت و چې دوو تنو پهلوانانو به جنګ شروع کړو که نه درېمګړی به نه ورتو یا به چې په دې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن وتښتېدو بیا به نه ورتلو ورنه دا دوه تر به د هغې پورې جنګېدل نور بس ګیر چاپېر ولاړو تماشه به یې کوله کافرو به هم تماشه کوله مسلمانانو به هم تماشه کوله دوه تنه به وتي د یو بل سره به لاندې وتي مقابله به وه نو زرار ابن عزر رضی الله عنه مقابلې ته ووت د دې کافر سره لګیا شو تورې په یو بل چلی نور مسلمانان هم تماشه کوي کافر هم تماشه کوي زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي داسې عجیبه سړی و چې ما به پې د تورې ګزار کو داسې زغره یې اغوستې وه چې ما له د تورې هغه څوکه واړوله د اوسپنې زغره یې اچولې وه ما به پې د تورې ګزار کو یو کړنګ به یې کو توره به یې راله اړوله او غټو سټ ته زه نه رسېدم چې سټ مې وله په توره والې وې دنګ ورانه نو ما چې به ګزار کو لاندې به لګېدو لاندې د هغه څه وه زغره وه ما ویل چې یاره د دې سړي سره څه نه کېږي بره ورته ته نه رسې وخت هغه په اوسپنو کې پټ دی د ده سره څه نه کېږي وی چل مې شروع کو چل مې دا شروع کو چې اس مې راوګرځاو او چې اس مې راوګرځاو مسلمانانو ته راپه تېښته شوم چې راپه تېښته شوم کافر خو دا ووایي چې لکه زه سړی رانه وتښتېدو سړی مې په تېښته کو وی هغه راپسې م اس راخوشې کو زرار ابن عزر مخکې دی پاس باندې کافر پسې ور روان دی کافر و چې تښتې رانه چې وایي رسومه خو چې د مسلمانانو ته لږ رانږدې شو که نه زرار ابن عزر رضی یو چل وکړو یو چل یې دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راوکاږله دا واګې نه دي دا کیزه په جوخته راوکاږله یعنې برېک یې ورله ووه او دی خو پسې شاته په تیز سپیډ کې را روان دی که نه نو زرار ابن عزر په دې خپل اس کیزه راوکاږله داسې جوخته او شاته یې نیزه داسې ویستله نیزه ویسته چې دی خو په سپیډ کې را روان دی او زه به ورته اس ډایرک ودرم نو چې دی راشي چې زه په دې خېټه کې به دا نیزه نه نوځي دا بیا ډېر سپیډ کې بیا خوابتې وتېږي نو چې زرار ابن عزر هم په دې اس کیزه راوکاږله او دا نیزه یې شاته داسې ویستله که نه او دی خو په سپیډ کې را روان او چې د ده اس راورسېدو نو دا خو ډېر تکړه کافر او ډېر جنګي سړی و ځان یې ترې بچ کړو اس یې په دې مرۍ کې ولګېد جو اس یې مردار شو اس یې مړ شو اس یې ولګېدو او ده ترې ځان بچ کړو چې ځان یې ترې بچ کړو نو داسې راغی زرار ابن عزر رضی الله عنه ته دا کافر وایي ته عربي او دوکه عربي سړی او دوکه دې وکړه ځان دې را په تېښته کو چل دې دا کو نو زرار ابن عزر رضی الله عنه او زه عربي او دوکه خو تا ته پته نه ده جنګ ته راغلی یې او الحرب خدغتون جنګ خو دوکه ده په جنګ خو کېږي په دوکو باندې جنګ مني او دوکه نه مني جنګ کې خو یې دوکې جنګ ته راغلی دغه کافر ته وایي زه دوکه دې وکړم تا ته یې څه فایده درکړه څه چل دې وکړه زه خو روغ یم څه چل دې وکړو دوکه دې وکړې چل دې وکړو نو زرار ابن عزر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چل وکړو نو اس یې راته وکړو نو دی خو په اس باندې زرار ابن عزر او کافر خو بغیر د اسه ولاړو نو چې توره یې تاو کړه چې سټې تې ووه ځکه چې اوس خو په زرار ابن عزر هم اوچت و که نه او دی لاندې و نو چې توره یې تاو کړه د کافر نه یې سټ ووه او چې سټې ووه راکوش و سر یې ترې پرېږدو چې سر یې ترې پرېږدو د هغه چې کومه زغره وه او جامې وې او توره وه هغه هر څه ترې ویسته او را وایې د ځان سره زرار ابن عزر دا به زما یي دا به زمای او دا حدیث مبارک دی من قتل قتیلا فله سلبه چا چې یو کافر مردار کو نو د هغه ساز و سامان به هم د دغې غازي چا چې مردار کو ها یو کلی د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شوه نو دغه سامان به بیا د بیت المال وي په ټولو مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو که یو مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې د هغه سره صحیح نه ده به د دغې مسلماني نو زرار ابن عزر هم ته هغه ساماني جنګ راواغستو دا ما مردار کړی دا به زما یو وي دا ستا دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا ستا دی هلته کې دیارجان بادشاه خبر شو چې کوم سړي ته مې سترګې غړې دي هغه یې رالم مردار کو هغه یې رالم مردار کو دا څنګه خلک دی
دیارجان بادشاه ډېر سخت غصه شو وایي داسې وکړئ که نه چې 1 لاک فوج په دې یو غونډۍ باندې کېنئ او 1 لاک فوج په دې بله غونډۍ باندې کېنئ او چې څنګه سار شي مسلمانان صفونه تیاری که نه دوی ناخبره یي نو تاسو به دا 2 لاکه کسان په یو ځل په دوی باندې غشي وروروئ دوی به ناخبره یي دوی به ځان جنګ ته تیاری او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي وروروئ په یو طرف باندې په غونډۍ باندې 1 لاک کسان د شپې کېنولي وو په بله غونډۍ باندې 1 لاک کسان یې کېنولي وو د شپې مسلمانان چې سار پاسې د صفونه تیارول ناخبره وو په دې دوران کې به د غشو باران شو د یو طرف نه او د بل طرف نه به د غشو باران شو دومره غشي پې وورول چې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې دغې ته یوم التعویر ویلی شي تعویر د عور نه د عور کوک سترګې ته ویلی شي یعنی 200 صحابه کرام په دغې ورځ باندې کوک سترګې شو یعنی سترګې ووتې 200 صحابه کرام او ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرامو صفونه نه دي مات کړي ګورې ښه بیا هم شکست نه تسلیم کړی بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانان وختل او هغه کسان یې مردار کړل سوی وزغلول چې هغوی یې وزغلول په دې دوران کې چې ماښام شو په دغې ورځ باندې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرو نه ماښامې ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو له شکست ورکړم مدد دې کولی شم ابو عبیده رضی الله تعالی ته وایي ته څوک یې وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم د دوی مولا یم خو چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي زموږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې د کم طرفه راله داسې چل وشو که نه چې موږ دغلته په دې ښار کې زموږ کورونه دي وایي زموږ دا پوځ چې راغی نو زموږ د زنانو بېعزتۍ وکړې زموږ د کورونو بېعزتۍ وکړې نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې تا پوځ رالېږلی دی او زموږ ټولې زنانو دوی بېعزتي کړې وایي هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو وایي دا مې پړه کې راغلي چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي هغوی خو مې خبره ونه منله په ستاسو په لاس ورته سزا ورکوم وایي څنګه وایي زه داسې کوم که نه زه ځم دوی ته وایي دوی زما خبره مني ځکه دوی پادري یم د دوی مولا یم زما خبره باندې ډېر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ تیار ساتئ او تاسو به 1000 اسونه راولئ 1000 سوارو او د دوی په خوا کې به هسې تېر کړئ خو ګوره واپس پر راتښتئ ګیر خو نه کړي هسې به اسونه د دوی په خوا کې تېر کړئ بیا خوا کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایل وایي ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګورې د ځان خیال ساتئ هغوی ته وي ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا و د دوی پادري و د ده په خبره یقین وکړو هغوی ویښ ناست دي په دې دوران کې نیمه نیمه شپه شوه د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونه راله هغوی ځانونه تیار کړو چې په موږ حمله کېږي خو شپه وه مسلمانانو خو اسونه هسې وزغلول واپس رالو یاره سړي خبره رښتیا وه حمله وشوه خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چلو شو چې سار شو هغه پادري راغی هغه مولا د دې عیسایانو وایي ما خو وایي چې په تاسو به حمله کوي خو هغوی خو در سره بل چل وکړو وایي څه چل یې وکړو وایي هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی ستاسو د شا غاړې رالو په تاسو او په دریاب پورې وتي د شا غاړې ګیر کړي یې د شپې شپېتلي په دریاب پورې وتي دي نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو تاسو خو په منځ کې ګیر کړی وایي څه چل وکړو وایي ورشئ لاړ شئ پسې موږ خو ناشنا خلک یو د روم نه راغلي دلته موږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی موږ ته لار وښیه که نه هسې نه چې په دریاب ورودنګو منځ ته شو چېرته ډونګې غرق پکې نه شو ګودر راته وښیه د تېروتو چې ده ورته د قصد غلط ګودرې وښولې غلطې لارې ورته وښوي او شا به یې دا لارې په دې باندې ځئ په زرګاو پوځ چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو هلته کې داسې انتقام یې ترې واخېسته ښه داسې بدل یې ترې واخېسته نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو 4مه ورځ شوه اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې هغه مشر و سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه دغه په مشرۍ کې 9000 فوج د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو خو هغوی لاره خطا کړې وه لاره خطا کړې وه نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو نو هلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وایي چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو له رالو اسلام راوړئ هغې ورته وایي چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زموږ دښمنان یې نو هغې 400 عمانیانو کافرو په دې مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9000 کافر څه وو 400 چې مسلمانانو پې شروع کړی دی چې هغه 400 والا یې سرونه کټ کړي دي هغه ټوله کړي او د هغې سرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي او 4مه ورځ ده
چې 9000 فوج د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد لا او ټول پاسونو ناست دي او نیزې نیولې په نیزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایله که تاسو چېرته راغلئ او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی موږ عمر رضی الله تعالی په دویمه ورځ د خطر علیږلي یو چې ورشئ شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا و چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو هلته خو د کافرو سره مقابله راغله نو هلته خو 4,000 مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9,000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې 4مه ورځ شوه که نه دوی ته ویې وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9,000 فوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9,000 نور فوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي په هر یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9,000 فوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه فوج وزغلو 10 لاکه فوج یې وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو آرام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولی شروع کړو صحابه کرامو دفن کولی شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4.5 صحابه کرام ته شهیدان شوي 4.5 صحابه کرام څه شوي شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي وو او د مسلمانانو نه 4.5 صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یوه غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبي علیه الصلاة وسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نګرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ده که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي وو واقع یې ته ټوله بیان کړه تاسو هر څه هېر دي تاریخ درته بیانوم دې دپاره چې د خپلو اکابرو د دغه نه خبر شئ که نه 10 لاکه او د 80,000 کسانو مقابله څو کسانو کړې وه 2,000 څو کسانو 2,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 2,000 صحابه کرامو او بیا د 80,000 کسانو مقابله خالد بن ولید په 80,000 کسانو کړې وه د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کړې وه په 80,000 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په فوج په ګس طرف راغلو مسلمانانو ته څو تنه ویشتل 5,000 دا هم یو دور دا هم د اسلام یو غلبه وه دا هم یوه جذبه وه دا نه و چې مونږ کم یو دا زیات دي